هغه افغانان چې پاکستان هیواد ته ځي د هغو لپاره ډیر زبردست او ښه خبر دا چې څه خبر ده ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د پاکستان سفارت یو ځل بیا د ویزو ورکولو لړۍ سبا پیلوي. د پاکستان سفارت تر اوږدې مودې وروسته اعلان کړی دی چې سر له سبا د یک شنبې له ورځې به افغانانو ته د پاکستان ویزو ورکولو لړۍ یو ځل بیا پیل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت څو موده مخکې ویلي و چې دوی د امنیتي دلایلو له امله خپلې کنسلي چارې تړي او افغانانو ته د ویزو ورکړه به تر نامعلومې مودې پورې بنده وي. له هغه وروسته په یو بله اعلامیه کې د پاکستان سفارت وویل چې دوی به یوازې ناروغانو، میرمنو او زده کوونکو ته ویزې ورکوي او نورو افغانانو ته تر نامعلومې مودې پورې ویزې نه ورکوي. د پاکستان سفارت دا پریکړه په داسې مهال کې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځینې ډیپلوماټان په کابل کې د امنیتي ادارو له لوري ځورول شوي دي. همداراز په ورته وخت کې په پیښور کې په افغان مارکیټ باندې د پاکستاني پولیسو له لوري برید وشو او له دغه مارکیټ څخه د افغانستان بیرغ راکوز کړی شو چې په دغه غبرګون کې افغانستان په پیښور کې خپله کنسلګري وتړه. خو تر 2 میاشتو ځنډ وروسته په پیښور کې د افغانستان کنسلګري بیرته فعاله شوې ده او خپلې چارې پیل کړې دي. بل لوري ته نن په کابل کې د پاکستان سفارت هم اعلان کړی دی چې د یک شنبې له ورځې به دوی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته بیا پیل کړي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ښه او زبردست خبر به مو تر پایه را سره کتلی وي. که چیرې مو خوښ شوی وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې ضروري شریکه کړئ. مننه.